Let's go. ټول اوس تاسو ته د هیڅ ضرورت نشته، د خپل وایس ضرورت نشته. تاسو بهترینې ویډیوګانې جوړولی شئ او چینل څه کولی شئ، تاسو چلولی شئ د یوټیوب. بالکل همدا نن چینل جوړ کړئ، خو اول دا طریقه زده کړئ چې تاسو به څنګه صرف لیکل کوئ. وایس به هم چې کوم دی هغې تعالی خپله جنریټ کړي، په سیکنډونو کې به جنریټ کوي وایس. بالکل د دې لپاره هم چې کوم دی ستاسو لپاره څه تکلیف مکلیف نشته. څنګه کولی شئ نن درته په دې ویډیو کې ښایم چې تاسو بالکل بهترینې ویډیوګانې، ټیک ده، تاسو صرف چې کوم دی ایډیټ زده کوئ او اسان ایډیټینګ دی، ټیک ده. مطلب دا دی چې ته به ورته صرف ټیکس لیکي، چې ټیکس کله ته ولیکي ای به چې کوم دی تعالی هغه وایس ته واړئ، که د ښځې اواز ته یعنې زنانه فیمیل ته اړئ او که میل یعنې د سړي اواز ته یې اړئ. نو څنګه کولی شئ؟ راځئ ویډیو وګورئ تر اخره پورې، بالکل دا طریقه زده کوئ نن. خو که تر څه پورې مو دا چینل نه وي سبسکرایب کړی، دا چینل به تاسو څه کوئ؟ سبسکرایب کوئ در سره. ګورئ ملګرو، کله چې تاسو موبایل آن کوئ تاسو به چې کوم دی ان شوټ یا ان شاټ هر څه ورته وایي، ټیک ده. دا به تاسو په خپل موبایل کې څه کوئ؟ دا به تاسو آن کوئ. را به شئ تاسو څه ته؟ را به شئ تاسو دې ځای کې ویډیو ته، ټیک ده. په دې ویډیو باندې به کلیک کوئ، ټیک ده. په دې باندې مو کلیک کړو، دغه شانتې مختلف آپشنز به تاسو سره راوځي. په هغې کې چې کوم لومبی آپشن دی نیو ویډیو، نو په دې باندې به تاسو څه کوئ؟ په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. کلیک مو کړو په دې ځای کې، په دې باندې، ټیک ده. دې ځای نه چې کوم دی تاسو وکئ، یعنې یو تصویر به سلیکټ کړئ، ټیک ده. بس هغه چې کوم دی ستاسو لپاره کافي دی. یو تصویر تاسو سلیکټ کړو او تاسو یوټیوب دغه ته واړوئ. مطلب دا څنګه تاسو کولی شئ هغې لپاره چې کوم دی تاسو به دلته راشئ دې کینوس ته، چې کله په دې کینوس باندې تاسو کلیک کوئ په دې باندې، نو بیا دې کې تاسو ته مطلب راوځي، یعنې ټیک ټاک دپاره کې، یوټیوب دپاره کې، فیسبوک دپاره کې، هر څه دپاره کې. نو دا 16:9 چې کوم دی دا د څه دپاره دی؟ د یوټیوب دپاره دی، ټیک ده. بیا به چې کوم دی دې کې تاسو مطلب دغه ویډیو څومره جوړوئ، ټیک ده، تاسو مطلب لیکل ورته کوئ، تاسو به دلته چې کوم دی په دې ځای باندې کلیک کوئ، وبنیسئ ده، او دا به تاسو چې کوم دی داسې راکاږئ چې تاسو څومره ویډیو جوړوئ هغې مطابق به دا تاسو ورسوئ، ټیک ده. نو بیا به چې کوم دی څه وکئ، اوس مطلب تاسو وایئ چې یعنې زه یو جمله لیکم دې ته، چې هغه ماله څه وکړي، هغه ماله یعنې وایس ته واړوي، ټیک ده. نو هغې دپاره به چې کوم دی تاسو داسې کار وکئ چې دې وایس ته به راشئ، ټیک ده، دې میوزیک ته ګوره ورته. ها دا تاسو وینئ، دا تاسو ته ښکاري د آډیو، یعنې په دې باندې تاسو وکئ، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. چې په دې باندې کله تاسو کلیک کوئ دې کې تاسو ته مختلف آپشنز راوځي. ګورئ ورته ملګرو، یو چې کوم دی میوزیک، ټیک ده، دا نه. ورپسې افیکټ، ټیک ده، دام نه. ورپسې ریکارډ، ټیک ده، دام نه. ورپسې د اے آی سپیچ، دا. په دې سیز باندې به تاسو وکئ، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. په دې باندې تاسو کلیک کړو، اوس ګورئ ملګرو دې ځای کې، دې ځای کې تاسو کتی شئ چې دې ځای کې دغه شان دی، یعنې ګورئ ورته یو چې کوم دی په دې کې دا دی، ټیک ده، دا فری دی، ټیک ده. دا یو چې کوم دی دا په پیسو دی، ټیک ده. بل چې کوم دی دا فیمیل والا دا فری دی، او د فیمیل والا دا په پیسو دی، ټیک ده. نو مونږ چې کوم دی فری کارو، ټیک ده، مینه کلیپ مونږ چې کوم دا فری شیز دی دا مونږ په کار راولو. دې کې دا غواړئ مطلب چې تاسو څه وکئ، یعنې وایي ما ته چې کوم دی ته خپله لیکل وکړه چې ته څه لیکل غواړې چې هغه تعالی دلته کې ووایم، ټیک ده. نو هغه چې کوم دی تاسو که د چیټ جي پي ټي نه، جیمیني نه، هغلته نه تاسو کافي راخلئ، ټیک ده. یو سکرپټ والا جوړوئ تاسو، او تاسو چې کوم دی ورته نه څه وایي अब काफ़ी रवाले, ठीक है, काफ़ी मुरवा का शुक्र इसी कवलता सोवर इसड़ी आवाज़. हेलो, ये मेरी आवाज का लहजा है. ठीक है, दवाले फीमेल. हेलो, ये मेरी आवाज का लहजा है. ठीक है. نو اوس چې کوم دی تاسو کار به وکئ چې تاسو به هغلته نه جمله راولئ، ټیک ده. زه اوس یو شعر راغېستل غواړم، ټیک ده، چې تاسو څه دپاره جوړوئ، صرف تاسو ته طریقه ښایم، ټیک ده. زه راخلم هغلته کې زه پیسټ کوم. ها ملګرو، کله چې دې ځای کې تاسو وګورئ که نه، دې ځای کې دا لیکل ما وکړل، ټیک ده. دا لیکل په دې ځای کې وشول، دا تاسو کتلی شئ، ټیک ده. دا چې کوم دی دا لیکل ما وکړل، دا به تاسو دغه شانتې ولیکئ. دا چې کوم دی اوس مطلب تاسو خپل وایس استعمالول نه غواړئ، یعنې لیکل نه غواړئ، تاسو چې کوم دی څه وکئ دغه شانتې لیکل به تاسو وکئ. چې کله تاسو داسې لیکل وکئ، ٹھیک ده، نو دا چې کوم دی اوس مونږ دغه دارو، ٹھیک ده. مطلب میں ایک پروفیشنل اردو ایڈیو کنٹینٹ ہو، یوٹیوبر چینل کے لیے اسکرپٹ لکھتی ہو، شارٹ اسٹوری بھی لکھتی ہو انڈین یوټیوب چینل کې لیے، ټیک ده. دغه ارس چې کوم دی ما ولیکل، ټیک ده. هغلته نه مطلب ما کافي راواخېستل، دا ما ولیکل، ټیک ده. اوس چې کوم تاسو خپل وایس نه غواړئ مطلب چې خپل وایس استعمال کوئ، نو تاسو به څه کوئ دې ځای کې ګورئ ورته په دې 3 لاین باندې نه، په دې 3 لاین نه، په دې ټیک باندې به تاسو دلته کلیک کوئ. په دې باندې تاسو کله کلیک کوو، ټیک ده، نو اوس چې کوم دی دې ځای کې تاسو ته چې کوم دی دغه شان آپشن راشي، نه تاسو دې فیمیل اواز ته کنورټ کول غواړئ که نه میل ته، تاسو خپله خوښه ده. مثال के तौर पर زه میل ته کوم، دغه میل باندې हेलो, ये मेरी आवाज का लहजा है. اوس ګورئ ورته دې ځای کې چې کوم دی دغه حساب وشو که نه. اوس به چې کوم تاسو په دې ځای کې په دې سټارټ باندې څه وکئ، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ، ټیک ده. په دې سټارټ باندې ګورئ ورته ښه
دا چې کوم دی ډېر کم ټایم کې چې کوم دی تاسو دا جوړی ګورئ ورته ها دا ستاسو دغه چې کوم دی دا دی ټیکسټ ټو سپیچ جنریټینګ یعنې 90% دا تیار شو او دغه 10% پاتې دی ګورئ ورته ها دا چې کوم دی اوس تاسو له بالکل منټونه پې نه لګي ها سیکنډونو کې دننه دا کېږي ټیک ده دا جنریټ کېږي ټیک ده دا نه چې کوم دی تاسو اوس دا جنریټ شي بیا به چې کوم دی دا تاسو څه کوئ دا به تاسو ګورئ واوبرئ ها 94 95 دغه دی 100 ټیک شو که نه ګورئ ملګرو ورته ها یعنې دغه څیز چې کوم دی مونږ جنریټ کړو ټیک ده ورته اوس ګورئ ورته ها پلی کوو دلته نه ده دلته نه تاسو څه کوئ دا به تاسو پلی کوئ ټیک ده یعنی په دې پلی باندې به تاسو څه کوئ کلیک به کوئ ګورئ ورته अस्सलाम अलैकुम। मैं एक प्रोफेशनल उर्दू कुरीइतू कंटेंट राइटर हूँ। यूट्यूब चैनल्स के लिए स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती हूँ। और इंडियन अमल करो। यूट्यूब चैनल्स के लिए हिंदी स्टोरीज भी लिख चुकी हूँ जिनके हजारों वेव्स आ चुके हैं। शॉर्ट फिल्म हो या यूट्यूब वीडियोस, कहानी हो या अफसाना, وګورئ आर्टिकल हो या ब्लॉग, ड्रामा हो या करंट अफेयर, स्पोर्ट्स हो या शोबिज, بالکل ملګرو ها इश्तिहारात हो या تاسو फेसबुक پکې لیکئ पोस्टर्स, تاسو له هغه हर لیکئ किस्म का संजीदा وایي और دله मज़ाहिया تاسو بولیږئ स्क्रिप्ट लिखने में ابه دله महारत چې کوم हासिल دی है। څه کوئ ابه टॉप دله 3 وایي ټیک ده पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज। ښه ملګرو دغه چې کوم دی تاسو وایس جنریټ شو چې کوم دی تاسو مطلب دا کوئ چې نه دي زره تاسو کا مطلب دا لیکل هم دی دا خپله کوي تاسو دلته نه چې کوم دی بیکګراوند د خو ما صرف تصویر سلیکټ کړی تاسو ما صرف د وایس جنریټ خبره کول تاسو وایس څنګه جنریټ کول تاسو دلته چې کوم دی خپل پکچر سلیکټ کولی شئ څنګه تاسو سلیکټ کول غواړئ ټیک ده او چې کوم دی کې تاسو دا چې کوم دی دا لیکل هم کوي ټیک ده یعنې مطلب دا دی چې کوم دا لیکل अस्सलाम دي अलैकुम। دا اوس ګورئ ورته پر سکرین باندې تاسو ته لیکل هم ښکاري دغه لیکل دي ټیک ده که تاسو غټولی هم شئ دغه شانتې دا چې کوم دی تاسو چې هغه کوم لیکل دي که نه نو دا تاسو مطلب دلته څه کولی شئ بالکل دا شانتې چې کوم دی یعنې هغه چې کوم دی څه کولی شئ یعنې دغه کولی شئ غټولی شئ دې نه علاوه چې کوم دی تاسو څه کولی شئ دا چې مطلب دا کوم لیکل دي دا تاسو چې کوم دی بهترین چې کوم مطلب په دې کې فونټ دی هغې ته تاسو څه کولی شئ کنورټ کولی شئ مطلب بهترین فونټ باندې به تاسو له چې کوم دی دا څه کوي دا به لیږي ټیک ده دا تاسو وګورئ دا چې کوم دی دې کې دا فونټونه هم دي ټیک ده مونږ به راشو دې کې دغه چې کوم دی اردو فونټ دی په دې باندې به دا څه وکړو ګورئ ورته ها अस्सलाम अलैकुम। मैं एक प्रोफेशनल उर्दू कुरीइतू कंटेंट राइटर हूँ। اوس یې کتل यूट्यूब चैनल्स के लिए स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, دغه شان چې کوم शॉर्ट دی स्टोरीज भी लिखती हूँ। बेहतरीन इंडियन लिखल यूट्यूब बदल चैनल्स कम के लिए देखो। हिंदी स्टोरीज भी लिख चुकी हूँ वो देखा जिनके था। हजारों वेव्स आ चुके हैं। نو शॉर्ट फिल्म हो या دا به यूट्यूब چې کوم دی वीडियोस, دغه شانتې تاسو وکړئ कहानी हो या یعنې अफसाना, مطلب تاسو به आर्टिकल دغه हो या شانتې ब्लॉग, په دې باندې ویډیوګانې مطلب جوړې کړئ بالکل تاسو وایس ته ضرورت نشته تاسو پکې هېڅ خبره مه کوئ صرف سکرپټ راخلی هغه پکې پیسټ کوئ او چې کوم دی په سیکنډونو کې تاسو څه کوئ یعنې ویډیو جوړوئ نو دا وه د نن ورځې ویډیو نو ما ویل چې ملګرو سره یو شارټ دغه وکړه که بیا تاسو چېرې نه پوهېږئ تاسو چې کوم دی موږ سره څه وکړئ یعنې کمنټ کې رابطه وکړئ انشاءالله چې بالکل مخکې به تاسو مکمل پوهېږو